او الله مو نور مخفه کوي بس ډېر هم خفه کوي عوامو ته ویم خپلو شاګردانو ته ویم په څه خفه کېږي په موبایل په ګندونو کتو خفه کېږي نن موبایل ډېر غلط استعمالیږي ډېر غلط زما په غټو غټو جلسو کې د پټونو ماشومانو نه تپوس وکړه بچې موبایل کې خلک ګن ګوري وي او استاد جي ابلو مې غټه جلسه کې ماشوم نه تپوس وکړه مې بچي انعام دله در کوم ګن څه ته وایي د موبایل وی استاد جي ډرامې ته وایي مې بچې لږ نور مخکې لاړ شه وی فلم ته وایي مې بچې لږ نور مخکې لاړ شه ګن څه ته وایي وی بربنډو جنکو کتو ته دونه پټینې بچې راته وایي بېادبي دې معافي ښځې نشته او سړي ټول موجود دي زما قسم د الله په ذات ما ته باوثوق پته لګېدلې ده چې د موبایل په ذریعه خلک د زنا کیفیتونه ګوري هلک او جینۍ چې څنګه زنا کوي بربند الله به خفه کېږي که به نه خفه کېږي جواب راکوي جواب راکوي شوق سره جواب راکوي الله د خفګان لایق دی چې مونږ یې خفه کړو ولې خفه کوو ځان مې خوشحاله کړه لږ غوندې معمولي غوندې ځان ما خوشحاله کړه یو سیکنډ دایمي نه لږ لذت مې حاصل کړه پوټینې غوندې هم د تصور لذت مې حاصل کړه د سترګو لذت مې حاصل کړه دایمي تبی مې وګټله لږ لذت مې حاصل کړه الله مې څونه خفه کړه د الله فرشتي مې څونه خفه کړلې او د الله فرشتي مې ځان ته په خیرو کړې ملک به ترقي وکړي ملک مولا نه دی روان کړی ملک طالب نه روانوي ملک مولا نه روانوي زما قسم په خدای پاکستان مونږ جوړ کړی دی زما کابر علماء دیوبند جوړ کړی دی او د پاکستان پرواني چې مونږ څونه خفه کېږو قسم دی که دونه پې څوک خفه هغه هندو ناسنته زما دشمن زه د هغه په طرقه خوشحالېږم نه 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 زه د هندو سره په جهاد خوشحالېږم زه د هغه په طبع خوشحالېږم ملک ما جوړ کړی دی زما مشرانو جوړ کړی دی زما مشرانو جوړ کړی دی په ملک زه خفه کېږم مولی نه روانوي موبایل یې روانوي الله قهر یې روانوي الله په دې غصه کېږي ولې الله زه خفه کړم فقهاو لیکلي دي وګوره فقها کتابونه وګوره چې که یو انسان د خپلې ښځې سره جایز عمل کوي تقاضا پوره کوي تبلیغانو خبر خپلې بیبي سره جایز په کوټه کې دننه حلال جما کوي خو د دې سړي سوچ کې پردی ښځه وي ښځه ورسره خپله ده خو سوچ کې پردی ښځه دا زنا ده او چې کومه ښځه د خپل خاوند سره جایز عمل کوي بالکل جایز او بالکل حلال نکاح د خاوند سره نکاح ده خو د دې ښځې په تصور کې ډمې ډم پردې سړی وي قسم په خدای زنا ده حلال جما زنا شوه ګناه د زنا شوه د موبایل دا برکات دي که نه دي وایه راته سړی او چې دا کم ګناهګار دی دی یتوکلو علی رحمتي د ده بروسه د ما په رحمت دونه مهربانه ذات دومره رحمان ذات مونږ خفه کوو نو نن نه بس چې څومره دوستان دلته ما سره ناست چې دا عهد به کوئ چې په موبایل به غلط او د ګناه او دا ګند او دا څه ورته وایي روانې ویجاړئ ګندونه به په موبایل نن نه ګورو ښه نن نه پس فیصله وایي داسې لاس اوچت کې ما سره انشاءالله ورسره ووایه خو د انشاءالله د برکت دپاره ووایه د دوکې دپاره یې ونه وایه بګورئ بس الله خوشحاله کې کنه بس څه کنه هر څه الله سره دي ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض الله ما سره شته کنه پخوا دا دونه چرګانو دا اوس چې څومره دي پخوا دا دومره کبانو سیند ته به لاړو نو یو پا به ونیو ټوله ورځ کې ورشه په کوڅو کې درپسې ګرځئ مخلوق وي مه زیاته وی رزق به د کم ځای نه خر بچیه مخلوق چې څونه زیات چې رزق هغې نه خدای زیات وله ورکوي مخلوق به نه پیدا چې رزق مخکې نه مقرر دی ستا جوارو دونه جوار کو غنمو دې دومره کو توری او دا کریلي په دې زمانه وي کمه ده بادرنګ ته ګوره تورو باټینګڼو ته یې ګوره څومره ډېر دی
الله ولو څنګه دی بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل على قدر ما يشاء. الله خپويږي. نو بس نن پس زما د خبرې خلاصه ده ګورې ما وی نن به وعظ کوم دا خبرې خلاصه ده چې ان شاء الله نن پس به موږ په موبایل ګندونه به نه ګورو. ښه موبایل ښه دپاره استعمال کوي، ښه دپاره. دویمه خبره ده ما د خبرې دا شوه چې الله له ګفټ وړو نو ممکن ده بل خو زه سنینم خدا یو شی چې خپل بچي عالمان کې حافظان یو بچي عالم کې مه یارېږه چې ډوډۍ به د چا په لاس کي. زما قسم په خدای رزق چا سره دی؟ شوق سره ووایه. او ډوډۍ خو مونږ له خدای راکړه، تاسو د عوامو څو خوړل؟ چرګان مونږ خورو پکې اوس نخرې لا بیا دی کوو چې دا چرګ مې خوښ دی او دا مې نه دی خوښ. ما ته خلک وایي ته به څه خورې؟ مې ګورې پارامې لال نه کې. ما ته چا وی دا پارامې دی نه دی خوښ، مې نه وي دا ولې؟ ګورې بعضې سړي هم پارامیان دي ښه چې څوک د دین خبره نه کوي دا ما ته پارامې چرګوټې ښکاري. پارامې چرګ کې دوه نقصان دي ما وی. یو نقصان پکې دا دی چې دی بانګ نه وایي که نه وایي، او دویم دا دی چې سړیتوب هم پکې نشته. سړیتوب خو پېژنئ که سړیتوب پکې نشته. نو ما ته چا وی دا نابالغه دی. مې ماله یو طالب غټ بالغ راوستی و، وی په ده مې ستا دپاره پراټې خوړلې دي سم غټو او هر شي ته به یې وردنګل. قسم دی که د هغه باغ مې به اورېدلي او نور کار خو تاسو ته پته ده هم پکې نشته، سړیتوب هم پکې نشته. نو دا چې څوک د دین خبره نه کوي که نه دا پارامې چرګوټی دی. او چې کم ملا د حق اواز کوي او د دین خبره کوي په لاره کې هم کوي، په کوڅه کې هم کوي، په تقریر کې هم کوي او د اسمبلۍ په فلور هم کوي، دا نر ملا دی، دا تکړه دی. ضربه وی دا ښه سړی دی، دی نه د چا په بدو کې ګوتې وي او نه د چا په ښو کې ګوتې وي. مې دا اډو هم ښه سړی نه دی، دی صرف د امامتۍ د جوارو ته او د غنمو ته خوار پروت دی او د سخاتونو ته پروت دی چې څوک سخات را باندې بند نه کړي او دا غنم را باندې څوک بند نه کړي، دی دې ته پروت دی. دا اډو ښه سړی نه دی. ما ته چا پلان کې ما ته چا وي دا پلان کې ډېر ښه سړی دی، وعدې نه دی کړی او خپل خواهش یې خدای دپاره قربان کړی دی. ډېر ښه سړی دی، وعدې نه که او خواهشات یې خدای له قربان کړي دي. مې اډو هم ښه سړی نه دی، دی به 100 کاله کې یو کافر مسلمان نه کړي، یو مسلمان نشي زیاتول، یو مسلمان 100 کاله به لګی او چې وادو کې درزن خواړو چې تتلې نه دي او بیا نوسي او کړوسي دونه مسلمانان به زیات شي چې د حد نه وتی. واده کې خو برکت دی. میدان جوړه دی تپوس ته وکړه، ناروغ نه دی. دا صفت د دین مه کوه. پیغمبر د سنتو نه اعراض کوي او دا ښه سړی شو. نو چې دا کم د دین خبره نه کوي او نه د چا په ښو کې ګوتې وي نه د چا په بدو کې ګوتې وي، دا مولا اډو هم ښه سړی نه دی. چې په یو مجلس کې ګناه کېږي او دوی مه کوه، دا ښه سړی دی. یو فتنې سد دباب کوي، دا ښه سړی دی، دا برابر سړی